د حکومتي ادارو د وروستي یو کال لاسته راوړنو د راپور ورکولو په دوام سره دا ځل د دفاع وزارت په دې موده کې خپلې کړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت چارواکي سره له دې چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد د فضایي حریم بشپړ په واک کې نیولو څخه خبرې کوي، همداشان وایي په وروستي یو کال کې هڅې کړې دي د ډیپلوماتیک له لارې د هیواد هوایي حریم د اسکالې ته د حل لاره ومومي. از طرف کسایی که نقض میشد دیگه از راههای دیپلماتیک کوشش شده که با اونا بحث شوه و از نقض حریم هوایی اونا جلوگیری کنن و در این قسمت وزارت دفاع ملی هم ایتو دست زیر علاقه گذاشته نشیشتگی است، سری از این کار کرده و انشالله در آینده بسیار نزدیک مکمل دیگه حریم هوایی ما زیر کنترل خود ما می آید و هیچ کس از این حریم هوایی ما را نقض کردن نمیتونه. دښمن که زمونږ هوایی حریم نقض کوي، په موږ تجاوز کوي، موږ په یو نه یو طریقه باندې هغه ته ضربه واردولی سو چې هغه په دې پوه کړو چې ستا تجاوز بې انتقامه نه پاته کیږي. له ګاونډیو هیوادونو سره په پولو کې د امنیتي پوستو تجهیز او له دې هیوادونو سره د همغږۍ د 14 مرکزونو رامنځته کول په وروستي یو کال کې د دې وزارت له نورو لاسته راوړنو څخه ویل شوي دي. به منظور پیشگیری و واکنش در برابر چالش‌های امنیتی حدود 67 کندک در 38 کمپ و 108 بیز و 1067 پوسته در ساحات مورد نظر با امکانات وسایل و تجهیزات لازم تعبیه گردیده. خود د ملي دفاع وزارت ټینګار کوي چې په روان کال کې هڅه کوي د هیواد دفاعي ځواکونه لا ډېر تجهیز کړي. از هر گزینه‌ای که باشه امارت اسلامی استفاده میکنه. در قسمت واردات هم تلاش شده، تلاش میکنه و در قسمت از اینکه خودی ما البته کوشش زیاد سر این موضوع و تمرکز زیاد سری از است که ما کوشش بکنیم که اردوی ما سری پای خود ایستاد شود و خودی از این قسمت تولید اسلحه و امکانات و تجهیزات کار بکنن و به یک جایگاهی برسن که خودکفا باشند. بیشتر روی از این تمرکز شده است. د ملي دفاع وزارت چارواکي همداشان په روان کال کې په لویو لارو او د هیواد په پولو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د بیلابیلو برنامو له ترلاس لاندې نیولو خبر ورکوي.